په ننګرهار کې د بې سودو دوهم پل جوړونکي شرکت مشر او 2 تنه انجنیران په داسې حال کې نیول کېږي چې 13 ورځ د دې پله یوه برخه نړېدلې. چارواکي وایي په داسې لویو پروژو کې ورته خیانت د منلو وړ نه دی. کوم څه چې عملاً په سترګو وینم دا ماته یو ډېر لوی جرم ښکاره شو، ځکه مې امر وکړ چې د همدې شرکت رئیس او مسؤلین دې په موقتي ډول سره تر نظارت لاندې ونیول شي او موضوع دې په رسمي شکل سره له لوړو مقاماتو سره شریکه شي تر څو له عدلي او قضایي لارې د موضوع ته رسیدګي وشي. دا د بې سودو هغه دوهم پل دی چې د ننګرهار د 6 ولسوالیو سربیره د ختیځ 2 ولایتونو وګړي پر دغه لار تګ راتګ کوي. د یاد پله د جوړېدا چارو کلونه په بر کې ونیول، خو د څو میاشتو له ګټې اخیستنې وروسته یې د ځینې برخو تخریب د ننګرهاریانو اندېښنې راولاړې کړي دي. دوی د بې سودو د پل په جوړېدو کې ولایتي اداره په فساد او ناغېړۍ تورنوي. یو کس وی ډاکټر ته تللی ورته ویلي و چې ډاکټر صاحب خپه مې ماته ده. ویل ډاکټر ورته ویلي چې صحیح دی، په دې خپه باندې 200 روپۍ خرچه راځي مثال طور. ورته ویلي چې 200 خو ډېر دي. ویلي بس زمونږ دا مصرف دی. وایي څنګه مصرف دی؟ ویل دې باندې ګچ لګېږي. ویل که داسې کار وکړو چې دا دې باندې خټه ورته پې 100 روپۍ خرچه راشي ښه به نه وي. د 100 روپو خټه دا ده. و والي صاحب و ولایتي شورا خدای نه وډار شئ، رسول نه وډار شئ، د خودکش نه وډار شئ. منګ هم تنګ یو نور. وایي تنګ آمد به جنګ آمد، ته په رڼا ورځ غلا کې نو زه به څه کوم؟ دا زما پول دی. 20 کاله مخکې روسانو هم جوړ کړی، 50 کاله مخکې یا 20 کاله مخکې زما د عمر نه مخکې هغه نن هم کار کوي. ته غل چې ناستې دغه دی حال دی. ولاکه د کونډې کور هم داسې لکه دا تاسو چې دې وطن نه جوړ کړی دی. زه افسوس په دې حالت کوم چې د زموږ ولایتي چارواکي محترم والي صاحب او دا نور چې د دې بیخي څارنه نه کړی. د دې تر اوسه پورې لا افتتاح نه شوی چې د دې حالت ته وګورئ. تاسو د کامرې د لارې نه وګورئ چې په کوم حالت کې رسېدلی دی. هغه پل تاسو وګورئ چې د دې هغې 50 کاله پوره شوی، هغه د فرسایش وخت هم پوره دی، مګر زه فکر کوم چې د کیفیت لحاظ د دې نه اوس هم د هغه بهتر دی. باور دا دی که د لویو ټولګټو پروژو سره سطحي چلند وشي نو شونې نه ده چې نورې ټولګټې پروژې به هم په ښه کیفیت سره پلی شي. لیکن دا مواد چې اچول شوي دي کیفیت ډېر زیات خراب دی. موږ دا مواد داسې په لاس سره دلته چې رابیلم کړو په لاس سره ماتېږي، یعنې ګوډه د دې نه کلکه ده دغه کوم مواد چې موږ دلته اوس ګورو. که د زیربنایي پروژو سره دغسې سطحي چلند کېږي نو فکر نه کوم چې زموږ نورې زیربنایي پروژې دې هم صحیح تطبیق شوي. اخوا د قراردادي شرکت مشر وایي د پله تخریب د دوی پر وړاندې یوه توطیه ده او که پرې ثابته شي حاضر دی چې محکمې ته ولاړ شي. دا دیوال شوی ټوټه دونه ځای نه جګه شوې ده. تاسو دا وایئ چې قصدن دا شوې ده؟ دا ټوټه دا ټوټه ځای نه جګه شوې ده. هغه ټوټې دپاره ما څه وکول؟ ما دې ته ویلې چې مالې اوبه سیخ ته کته نه شي، په دې باندې لږ اسفالټ واچوئ. دې ځای کې ټول ګرد دلته اسفالټ واچول شو چې دا اوبه پرې نه دي، اوبه سیخ ته ورسېږي خرابېږي. نوره ټوله ستونزه کوم مشکل نشته، سلب ده حل کېږي، خو اوبه باید کته نه شي، سیخ باید زنګ ونه کوي. که هره تخنیک ټیسټ وشي دیدګي کار کوي، که کومه تخنیکي ستونزه کوم ځای کې موجوده چا پورې مربوط ده او څنګه شوې ده، ولې شوې ده. ول د دام ته زه چمتو یم ته خو د محکمې چې خیانت شوی و او دا چې خو دا زه داسې نه چې 2 کال ګارنټي ده، زه د ننګرهاریانو دپاره 50 کاله ګارنټي کوم د دې پول. د معلوماتو له مخې د بې سودو دوهم پل 350 متره اوږدوالی او 12 متره پراخوالی لري چې څه د پاسه 3 میلیونه امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی.